الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې څوک پور واخی او بیا پور نور کوي، حال دا چې پیسې پیدا کړي وي پر نن او پر سبا باندې کوي، نو دا ظلم دی. اول ورلی خپل ضرورتونه حاجتونه و هغه ته پیش کړه چې ماته یو دومره روپۍ راکړه، داسې راته ضرورت دی، داسې مجبوري ده، داسې حاجت دی، 2 ورځې پسې در کوم، 3 ورځې پسې در کوم، په خپل یې دله راوړم، خوله کږه کږه ورته کوي. نو چې کله هغه د خپلې سرمایې څه دته پور ورکړي، وروسته دی پیسې پیدا کړي، خو بیا هم هغه ته نه ورکړي. هغه غریب بیا په ده پسې داسې منډې ویي لکه د ده څه چې سوال کوي یا فکر پر کوي، خپلې پیسې ځینې اخلي او دی یې نه ورکوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا ظلم دی. هغه ستا سره احسان وکړي، تا ته ګټه در ورسوله، خپله سرمایه کنډم کړه، تا ته پیسې درکړې، نو تا ته په کار دا ده چې ته د هغه د دې احسان د دې نیکۍ بدله په نیکۍ سره ورکړې چې څنګه دې پیسې پیدا کړې، د هر کار څه مخکې اول د پور ور ورسوې. داسې نه چې بیا دی ستا د دروازو چکرونه لګي یا ستا د دکانو چکرونه لګي، ته نن سبا 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 په سبا سبا کې کلونه تیر شي د پور ورنکړي، او تا پیسې پر خپل کاروبار باندې لګولي، دا هېڅکله پر مخ نشي کړلی، ځکه د الله فرمان دی: لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم مکو، پر تا به ظلم نه کېږي، ته ظلم کوې. نبي علیه السلام دې ته ظلم ویلی دی چې تا ته هغه پور درکړي، ستا سره احسان وکړي، ګټه در ورسوله، شی په پور درکړي، لیکن ته هغه ته نور کې پیسې دې پیدا کړي دي. نو په کار دا ده چې د دې څه ځان وساتې، څنګه چې تا پیسې پیدا کړې هغه حقداره ته خپل حق ور ورسوه، شکریه هم ادا کړه، کورودانه هم ووایه چې په ضرورت په وخت کې زما ملګري وکړه، زما مدد یې وکړي، ستا په 1000 واره کورودان، نه داسې چې دی غریب بیا په تاسې پسې منډې وهي او ته سبا سبا. ابن الحسن عباسي لیکلي دي په متاع وقت کاروان علم کې، وایي په سبا پسې زه ډېر وګرځېدم، ما سبا نه کې پیدا. هر سړي له چې ورته سبا راسه سبا راسه سبا راسه سبا راسه، په سبا سبا کې کلونه تیر شي، سبا نشي را، نو په هغه نامعلومه سبا پسې مزه د دا سړي حق ورکه. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.